اصل کې موږ دا خبره باندې نور بحث بند کړو او نور کله موږ وایو چې کال ډراپ شو خدا مې ډراپ کو یاره دې ته خو زما هم دا زړه لږ وخاره زه به چېرته پاڅم زه به پکې دا ډولکې درته ووایم مونږ سره افیر عثمان افریدي خبرې کړې وې او زما خوانیان هم راغله دې نه علاوه میا تحسین الله هغې رابطه کړې وه په یوه لیکه او هغې وایي چې آی لایک یور شو ډېره ډېره مننه میا تحسین الله ستاسو یو جهان مننه زه مونږ د ملګرو سره به لږې ډېرې خبرې نن وکړو خوښه یې ده که نه السلام علیکم وعلیکم السلام ولې ورته چینل صفا عمر یو ځل بیا راغی عمر بھائی سمیږي خو نه قلارېږي نه روډ درته سم نن خالی دی او که نه ستاسو مینه لږه ډېره زیاته ده تاسو خپل شارټ کټ خبرو کې مکمل شاه ماما پکې دومره خوږ شو چې بیا غلم چل نه ورته چې زه خبره څنګه راغونډه کړم چې ما څه ویلي نو لکه تالاشا به وي لکه تاسو چې کوم ټاپک راوړو نو دې زه دومره وروسته بوتلم لکه کوم وخت کې چې به زه ماماګانو کره شپې ته تلم که نه لکه دا ډېر زړې زمانې خو دي خو لکه بیا هم راته څه لږ ډېر رایادېږي چې لکه پخوا به کوم مشران وو که نه کشرانو به بار سروانې وکړو چې یا به د کار نه راتلل یا د پلار ته به یې پته ولګېده نو دا به بچې به یې کور کې راګیر کړ نو دغسې زما مې ورځ ماما ته شپه نصیر خان ماما زور وانې کړی یو راغی موټرسایکل ودرېږه ورته وایي ته راشه دی خو تا څه چل کړی دی او بس ویې کټې ته یې لاس کړی بس ویې ته یې وتیستله چې هغه پرې نه بار ته وتښتېده نو بس مونږ هم ولاړ اوس راباندې یاره راغلې وه نو بل ماما ته مې ولاړو بس ځاکنی به دا مراد په چونګي کې یو څه ډېر ویستوي زه ته هم ورپسې وځي ته ساعته کله ولاړې یې اوس خو لکه هغه خبرې نشته دی خو بار یو مشر ته پته وګرځي یو پلار ته چې د مال چې پلاني والي دی نو په خپله هم ورپسې په ګواښونو اسې عمر بھائی مخکې به د کلي مشر چې کوم دی هغه باري قسم ووالو نو مور پلار به پرې خوشحالېدل چې تاسو باندې ماشوم له څپېړه ورکړه په ښه کار باندې دې ورکړه هغه به ترې ډېر خوشحاله شول اوس کلي په کور کې د خپل رور بچي له هم ټپ ورکړو که نه نو هغه کور کې برته به یې جاښه جوړوي نو بس هغه فرق دی که نه خانمدل به چې کشران به چې کوم دی مشران به راغلل نو هغوی به یو طرف ته غلې ګوټ کې به ولاړ وي تر هغې به تر څو به مشر نه وناست کشر ته به یې نه ویلې چې کښېنه بس به یې نه شو کولی اوس چې کوم دی مشران ناست دي یا راشي چې کوم دی کشران فطرت هم خراب نه کړي نو مور پلار ته ماما ته تره ته نږدې دي بلکل صحیح شو عمره صحیح ده جي هغه یو لطیفه ده هغه به وکړم که ستاسو اجازه وکړه داسې چل شوي چې هغه اوبه دي په کمزورې ځای ورځي که نه نو هغه ترور خو نه یادومه ځکه چې هسې نه موږ لکه د مکمل شاه ماما په شان بانډه نه کېږي خو اوبه دي په کمزورې ځای ورځي نو زما یو ورځ پسې ټي وي ته ناسته وه کارټون یې کتل هغوی خپلو کې کارټونانو خبرو کولې بس زما داسې خدای ته وکتل د همدا د خدای مخلوق دی صحیح شو هېڅ مزه نه وه او بې خونده لطیفه وه که نه خو بیا هم خیر دی دا خاني کاکا ورپسې د کټه راپاڅو ډانګ ورسو خاني کاکا ته وایي ګزار نه او خانمزل ته وایي ګپ به له جوخه پکې کې نه کوي هغه یو کس به له نوم بل شان واخېست تاسې هېڅ خبره نه ده دا د دم ډېر د هغه مین پیچونه د دم خراب دي صحیح ده سلامونه مې یم فیصل باچا دی اسدی سینیا صاحب دی ماستر صاحب دی عثمان افریدي دی شیر افریدي دی ملک ارشاد دی او د دې نه علاوه چې سنگین شاه دی او نور چې څومره مقاومین نواز دي زما رونه خویندې دي ټولو ته د مینې د خدای السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خاني کاکا موږ ته ننني ټاپک باندې څه ونیول نو خاني کاکا چا پرې نه خو دا خو هغه دی وده کېږي خاني کاکا د مخکینی دور او د اوسني دور موازنه تاسو په کوم الفاظو کې کوئ څنګه چې خلکو په دې باندې خپلې بیټریانې آن کړي تاسو په کوم قسم رڼا اچوئ یاره به چرچا پې د خپلې علاقې نه جاجر ووهلو خو زه چاډوله پرې نه ښودم او نیز ما د خبرې مقصد ته خلک پکې ورسېدل
ما مطلب دا لکه مخکینی دور څنګه و اوسنی دور څنګه دی او کنه خانې کاکا لکه دوی نه ستا مطلب د دوی خبرېدارۍ لکه دا خبره نشته چې په دې دور کې موبایل شته یا نشته او په هغه دور کې موبایل وي یا نه یا ریډیو د هر څه سهولت په هغه وخت کې تقریبا چې اوس ناسه که نه خو دغه مقصد نه دی د موبایل وغیره دی پسې موبایل که تاسو په ښه طریقه باندې استعمال کړئ ښه څیز دی که په بد استعمال یو بد څیز دی بچیا دغه درته نه ویم درته د خپل سعادتوم ابته راته مشهور شوی یو څو ټانګه دی اوس راږه ومه ګورې دا راته د ځانه پیکاوړه جوړه کړې ده داسې نیغ نیغ ګړېږي نه خانې کاکا زما د خبرې دا مقصد نه و چې ته ما ووهې زه ته خپله خبره جاري ساته بچیا مخکې داسې کار و چې چا کباشر و موږ به ورته ټول هلته ناست یو سعادتوب و مینه په یو کوټه کې به واته کډې وي او دا به چا نه ګڼلې چې دا څوک دی او دا څوک دی او لکه د خپل ځان خپله غوښه ګڼله دا مینه محبت و پکې اوس خو دې څوک په یو کلي کې نه چې په یو علاقه کې هم نه پرېږدي وایي دغه پلانکي ځای کې کس دی دومره مینه ختمه شوله مخکینی ډېر ښه دور و جاړه مو خاني کاکا موږ هم ژړا راولې پرېږده چې وژاړي ماړه ډېر وختې نه دي ژړلي ایت ګوله ګوره په تا باندې خو دا کونټۍ دنګومه ته چپ کا چپ والله چې اوس ته ډوګره ټنګونه درنه وباسم نو بچیا مخکینی دور خبره مې تا کوله خو مه کوه چې دا راته لږ دا ډولکې وغږئ چې زه به ورته لږ توله شم ډېرې خبرې دي وکړې پلاره نو خانې کاکا به لږ په ارام پرېږدو خبرې ډېرې وکړې بل په دې کې هغه ته هغه زوړ وختونه ور یاد شو بچی چې زه ډېرې خبرې وکړم دا پوته مې خوله شي چشمې رانه را پرېوځي دا ما خو دا ستا د سترګو اوښکې دي خو دا پوزه دې جاړي دا مې خوله ده چشمې خوړې شي سره را پرېوځي رانه صحیح ده آیت ګل تلشه یو کس نه به چېرته په ټاپک په ښه طرې لکه څنګه چې مې صاحب دلې ښه ټاپکونه راوړل که نه دغه شان یو د اخلاقو ډک پیغام یو میسیج دی خلکو ته راوړي د پخوانۍ زمانې چې کوم پکې د تیر وختونو لکه څنګه چې دا د 65 وختونو نه به ورته خبرې کولې څوک دا مانه کوي هغه مکمل شه 61 کې ازما شناختی کارت دغه یو که نه نو دغه شان لکه څنګه چې د 61 65 اخوا مخکې دي بچې زه په خپله په 65 دور کې چې کوم دی هغه توپچي ومه توپه به مې چلوله څه چې دا دروغ وایي څه مکمل بچې زه زده ګورې یوه خبره به هم دروغ نه کوم والله چې دا کونټۍ د سر ته رابغوم څه شوله نه دروغ خو نه وایه خو پوتې ولې بچې دا د ما له خپله کونټۍ راکړه زما کونټۍ بهر ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده ګورو چې بلای موږ سره څوک دی کم دی نه دی هغې څه السلام علیکم हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई जी हनी खबरें कौन से खबर ना हाँ हनी खबरें कई हनी खबरें कई जी आने आ गया ना बिल्कुल तासो आने आ रही है हाँ जी सिंगा ये तासो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जे मात्र मोबाइल ना नहीं हो दिन जो जमा पकड़ जो पिक्चर सर लगे यो मोबाइल की तो वही मिसाल ऐसी के दलंदो पहचान जन्ने एक बस उस रवानिया हाँ लगा पता जी जी प्लीज تاسو وی چې لکه پروګرام نه اورم لکه چې کوم ټایم کې کال کوم جی سره خپل خبرې نه ورو ډېر مزه ها ټاپک په حواله به ته دوی ما اول زموږ د کاکا ته سلام وکړه هغه خو تاسو ته سره دی ویلي زه نه سمېږم هغه غریب سویلی نه مکمل شګه کاچې چې لکه صدف نو دا مخکې لکه ما په خپل نوم باندې کو ما تاسو په انټرویو کې ویلو چې زما صدف نوم دی خو بیا زه لکه دونه کوم خپل چې ما ته وته نه چې خلک دلته خپل نوم نه کوي یاره دا تاسو ما ته ویلي مخکې ورځو کې خو چې نن ما ته هغې وویل قسم دې ما نه ګوره تا ته مې وایي چې کله نه کله بادام خوره خو ته صرف دماغ هفته که څو ورځې مخکې یا 2 هفتې مخکې دې ما ته ویلي مو چې ما مخکې صدف هغه انټرویو کې م راته ویلي خو زمونږ خو بس مازغه د چایو دي ټاپک باندې به خبرې وکړم لکه دا ګوره مخکې زما په خیال چې د امریکو کې او دغه سیزون لکه دغه ملکونو کې دا سیزونه به ډېر زیات دغه وکړه چې دا کوم ماشینونه او دغه مخکې به راغلي خو زمونږ وایي چې پاکستان ته لیټ هرڅه راغلي دي که نه داسې دغه ملکونه اسلامي زما په خیال نو هغې کې ګوره چې دا اوس د وړو ماشین شو دغه ګلو که نه دا سیزونه دوی زمونږ لکه ټایم ډېر زیات دغه کو په یو طرف ته راته بچت کو که نه نو بل طرف ته هغه مونږ په دې موبایل او په دې سیزونو کې لکه اوس هسې ضایع کوو نو مخکې
به پخوا به لکه پخوا زه نیم خبر خو لکه لږ لږ خو مې اورېدلي دي ولې نه او اتیا کاله مخکې خبره تاسو د خپل وخت کوئ نه جي نه زه دونه پخوانۍ نه یم خو لکه دا د خیر دونه خو مې وایي که ګډې وډې سرولې خو هغه خو مې اورېدلي دي که نو دا چوري چې به کېده لکه داسې څیزونه که نه ایونټس به چې کوم که نه چې خلکو له به وړله د ناویانو له کېدل شوي دي نه کوله خلکو به ټولې هغه به یو ځای به لکه په شریک او په دغه وکړل چې څنګه لکه دا جوار باغه درې کېدل او که څه هغه صوباړو باندې چې وښي خو خیر موږ خپل لیدلي دي چې همسایه به ابو دي راټول کړل او کور کې به هغه بیا داسې کېدل که نه سپینه به پخېدل او دا لو چې به داسې کېدو اوس دپاره بلکل چا سره ټایم نشته ځکه چې دا اوس په پیسو هم څوک چاله نه کوي چې بس هر یو کس په موبایل کې دی هر یو کس په موبایل کې دی او ډېر ښه څیز راغی د غمونو نه خلک خلاص او خاص کر خو دا نوې د ماشومان چې کوم دي د 2 کالو د 3 کالو هغوی که چا تعلیم کې وي زموږ موبایل ماشوم سره موږ لی نه راکوي اول زموږ خپل کور کې به هم دا مسلې وي د خلکو دی پس د ماښام د ماشومانو سره کارټون لکه موږ نه ډېر زیات دغه شو او پکار دی چې موږ لکه خپل مشران چې دي زموږ د ابو مې او دوی که نه چې دوی موږ کره راشي نو اکثر مادرونه وایي وي چې سپېرو لور وي ته وي یو ته یوټیوب سره لګیا وي چې هغه بیا کور ته راشي خبرې کوي زه ورته وایم ولې دا صرف تاسو له ښه دي چې هر څه به ځان د معلومات به درته حاصلي وو ابو دوی به د څه نه هم نه خبرېږي دا مشران خلک نو پکار دی هغوی موږ ځان سره په دې خبرو وکړو نه زموږ مشران فیسبوک کولی شي نه لکه زه په خپله وایم زما پکې انټرسټ نشته نو نه زه فیسبوک ته زما څه دغه شپې نور څه دغه داسې ځکه چې دغه باندې بالکل ټایم د انسان ضایع کېږي صرف فون او دا څیزونه چې لکه کوم ضروري دي که نه دغې دپاره او نن سبا زه وایم چې د دې نه به هم لا خراب وخت را روان دی چې خلک بالکل بېروزګاره شو کم د دې موبایل او د دې د لاسه څونه چې زموږ ملک لکه یو غریب دغه کې راځي که نه هغه نه ټایم خلکو سره ښه ډېر دی او ټولې لکه داسې ضایع کوي ویل نو بس دغه خبرې وې نو ځکه چې زه صرف وایم چې کال مې نه وکړم بس اوس به زما فوکس ټایم لږ دی نو بس وایم چې اوس شو نوره اورم چې خلک به نور څه وایي صحیح ده جي ډېره مننه زما یو خوب انسان ته مې خوب سلام وعلیکم السلام السلام علیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام والسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څوک د کوم ځای نه عثمان افریدي خبرې کوم جمرود نه په پروګرام کې ته هرکلی ډېره مننه ډېره شکریه عثمان بھائی پروګرام څنګه دی خاني کاکا چې کوم ټاپک راوړی پروګرام خو ډېر ښکلی او ډېر زبردست دی خو بس ځینې کسانو پروګرام هغه کې وایلیشن وکړو که نه هغه ټول سوری راله خراب کړلو پروګرام خیر دی دا څه خبره نه ده او مونږ د هر چا خبرې به مونږ پوزیټیو واخلو او هغه به مونږ هغې ته خبره ټیک دی جي پوزیټیو وړو لکه حالانکې که زه ته وایم چې زه خپله دومره ستړی او دومره ټینشن کې یم که نه او چې زه د پروګرام یقین وکړه چې ما اورېده ما ټول هر څه ختم شو ټیک شو که نه اوس دا خبرې چې کوم دي دا پرېښودل پکار زما چې کوم لیسنرز دي او زما کوم ما پیژني نو هغې هېڅ کله هم دا خبرې نه کوي هغې ته زما د سوچ او زما د لیسنرز د سوچ پته ده خو دا چونکې زموږ داسې ملګري چې هغې یا نوې نوې اوري یا هغې وایي چې دا څنګه چل دی هغې ته هر څه ناشنا ناشنا لګي بالکل صحیح خبره حیدګل بھائی لکه نوي کولو پکار که نه او بل ټاپک لپاره شو خبرې به نه وکړو که نه زه به یو خبره هم وکړم مخکې ورځو کې راته پردیس به تلو که نه مونږ کاکا صاحب له تلو هلته هغه یو مرګره هغه باتروم کې چې پردیس شوی کچن دی که باتروم کته فود وکړو هغه ته وایي کوم ځای کې وي دا ورته وي قسم په خدای وي په ګاډي کې پمپ اچوم درځم هوا یادوله حیدګل بھائی داسې کار دی که نه چې زمونږ طرف ته لکه مونږ خو اصل کې قبایل یو که نه په ټرایبل ایریا کې چې څومره مونږ دي لکه خیر اوس په مونږ هغه کې دومره هغه نشته که نه حجرو رسم رواج لکه چې کله د جمرود سور کمر نه واوړې که نه هلته کې داسې چې هلته کله مشران ناست وي که نه نو کشرانو به ټوپۍ په سر کړي وي شاته به چې کوم دي هغې کټونو شاته ولاړ وي هغې سره به چې کوم دي په کټورۍ تاسو ته څوک ورته جام کوي مونږ ورته کټورۍ وایو مونږ ورته جام وایو او بس هغې سره چې کومې اوبه وي نو هغه مشران خپل ګپ شپ لګوي کشران شاته ولاړ وي که نه چې کله کشران بیا دي روټۍ ټول په یو ځای باندې خوري که نه لکه تقریبا یو حجره وي هغې څه 36 هر څومره کورونه وي که نه هغو نه یو ځای روټۍ راځي پاکې چې کوم چې هغه روټۍ خوري بیا هغې نه بعد مشران لاړ شي کشران ګپونه لګوي که نه او هغو
بیا داسې کار کوي چې هغه مطلب په کال کې یو سیزن وي چې هغه بیا نخ کې لګي که نه مشران دغه فایرنګ دی که نه او بل چې کوم دی زمونږ په هلکه مخکیني رواج خبره کوم چې کله به واده وو که نه نو لکه کله به چې جینۍ وړله جینۍ کور والا به چې کوم دي په غر کې یو څو نښې ولګولې که نه یار تاسو به دغه نښې ولې ټیک شو هغې نه پس بار ته جنګ ویلی هغې نه بعد به چې کوم دی جینۍ وړی کې نه به وړی که نه نو لکه دغه شان د وختونو موږ خپل هم کتلي دي د هغې خپله مزه وګوره خپله مزه وه بلکل زه به ته یو بله خبره وکړم که نه چې نن سبا د پیسو ډیمانډ د هر سړی چې زه په سور کې یم نو یقین وکړه حیدګل به چې ته به هم راباندې سلام وکړې بل به هم کوې بل به هم کوې که نه ځکه چې زه په هغه ټایم کې زه به د څلورم یا درېیم کلاس خبره که نه خو کاکا و هغه چولې خرڅولې او ته فرق یقین وکړه چې د دې علاقې یو مشر سړی و ښه مالدار هغه پرې سلام نه کولو هغه بیا بانډ راووتو که نه دا ټایم کې 40 لک روپۍ ډېر غټ شی و دا 2002 یا 2003 خبره نو هغه چې کوم دی بیا دغه سړی خپله راغلو یعنې حالانکې حاجي هم نه کړی وي حاجي صاحب السلام علیکم که نه نو ته اوس ما ته دا وایي چې یارې لږه مونږ پیسې ته اهمیت ورکړی که نه نو قسم درته کوم که نه په دې خبره ما خپله کدی چې هغه پرې سلام کولو که نه بیا مې یو مشر نه یو خبره اورېدلې وه بله هغه ویل چې پخوا یو بزرګ و که یو عالم و په دې کې غلطېږم که نه په یو کلي کې واده مخکې به چې کوم دي یا مشرانو هغه کول دا کوم ځای کې به چې واده نه هغه غټ خانکونو په هغې کې به یې چاولې ورکولې که نه او پاسه پرې غوږ وړي مچولي وي دا مشر ناست وي دا د چاړو لیفټ نه ورکولو بیا دا لاړو خپل کور له سپینې کپړې هم اچولې او لونګۍ هم په سر کړه که نه کوم ته پټکۍ وي که څه ورته یاد آی په سر که راغلو نو چې راغلو ټول کسان ورغلل حاجي صاحب السلام علیکم دلته کښېنه اول ورته چا یو خانک چاولې نه کوي بیا 2 خانکه ولا راغلل نو دې چې کوم دي دا چاولې راوستې په کپړو باندې ولګولې خلکو ته تپوس وکړو چې دا ولې د دې نه مخکې زه ناست وم 2 ګنټې تېرې کړې ما لالو چا لیفټ نه راکولو او دا چې څه راغله دا د کپړو د لونګۍ له راغلې لکه حیدګل به یې نن سبا ټول همدغه سیستم روان دی او بس هر سړی خپل یو مطلب پسې دی که نه هغه مینه محبت نشته یقین وکړه چې زما په خپل ترور بچي مونږ را به راتلل بې انتها ډېرې زیاتې شپې به بولې اوس یقین وکړه چې دا 2015 تېر شوی که نه مونږ کره نه څوک راغلي او نه مونږ چا کره تللي او بس مینه کمه شوه بلکل صحیح شو چې ډېره مننه عثمان بس ډېره مننه حیدګل بهي بس یو کال بعد یې سره راغلم ځکه چې کرونا لګېدلې او بس اوسه پورې وګوره زه هم د پردې سرور یم کاټ لاندې پټ یم یو ول دی ستاسو ډېره مننه جګریا الله پامان خان افضل وایه که نو حیدګله خلکو په ډېرې زبردست خبرې وکړلې ګانا خو ډېر وخت خو شمال چې یو سړه شان دی ګانا دا د خاني کاکا یو فرمایش و ما ته وختي ویلی هغه چې کله لا راغلی نه و په ټلیفون ورکه وسې د کټ نه راپاسمه کومه یوه مې یادوله هغه د زما په خیال چې پرېږده چې لفظونه د دروغو د رښتیا کوم د رفیق شینواري اواز وکړه دغه شان څه خبر ته تپوس ته وکړه چې ویټ یې دغه شینواري وکړه ما خو سترګې ورغلې وې خو ستاسو دواړو خبرو ته ناست یم همدغه شینواري دی پاسه چې بیا ورته پاسم زه السلام علیکم یو ځلې بیا هرګلې پروګرام ته څنګه ملګرو خوي ټیک ټاک تاسو مونږه تر نا وخت پورې ځان سړي لپاره ساتلي وي چې نن د خاني کاکا نه مزي واخلي خوندونه ته والي تاسو د جون په حواله باندې ډېر خبرې وکړلې خو پته نه لګي چې په وګونو بل لګېدلې چې به نه لګېدلې مونږ سره ډېر کالران چې کوم دی هغه پلاین باندې دي نو ګور څوک دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او د کوم ځای نه یا محمد بنیاره خبرې کوم د پیښور ای بچیار کدی درته یو پروګرام کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو راپاسې که زه در پاسمه بچیه بس راپاسېدلی یم بس زه دقه شان ولاړ اوسه پروګرام اوره صحیح دی بچې د پروګرام حوالې سره به څه ویل غواړې نو حیدګل بھائی جی السلام علیکم وعلیکم السلام یار محمد څنګه یې ښه یې
ماشاءالله کرم دې ډیر شکر دی او دا چې غلي ناس یو ته خو به زه راغلی شوم او په تاسو دی نه موږ د غانې ډیر لري وخت بوتلو او د غانې چې کوم دی زه اثر انداز کړم نو دومره ځړن ولې کوله دا خو خاني کاکا فرمایش وکنه ته بچا ګوره کوټه درته نیسه ما فرمایش به پکې نه ایسه هلو تاسو جوړ خاني کاکا خبرې وانه د خاني کاکا وی کوټه د تني سم وي زما فرمایش په پکې نه ایسه نه فرمایش په خو مونږ او د کوم کنه صحیح ده نور یار ماما زموږ موضوع خو به تاسو نه وی اورېدلې جی زموږ موضوع خو تاسو نه اورېدلې موضوع مې کالران څنګه واورېد ها او د شو ولې سره خو زه دا وایم چې تقریبا 30 کال بعد مو واورېد ها او به خورا تر غاړه وځه تاسو کې هم کو بالکل یار محمد بنيري صاحب ستا आवाज ما پیژنم ما سره کالر وی پروګرام کې بعد یاد شي راته بالکل لکه دا وسنه وخت زما شو ته هم کال کو بالکل ګل وای تاسو خدای سي لیونیو تاسو چې دا نور څنګه دي صحیح خبره ده ان شاء الله به باغ شان دي ګل وای نورمال ګری به هم راځي کنه او د ټاپک په والا خو به دا وایم زه خو دومره پوهېږم نه پوهه کار لري او زه دا وایم چې را وخت نه بدلېږي او هغه وایي که نه وایي کورانه ده په زمانه ده مونږ خواهشات دومره سیوا شوي ده غوښتنې چې مونږ د هر چا نه لرې کړي بالکل لکه اکثر که مونږ وګورو که نه نو زمونږ په وس نه کېږي یا به یو څیز زمونږ په وس کې نه وي خو د هغې دپاره مونږ هغه منډه وو حالان کې د هغه څیز ضرورت هم نه وي صحیح لکه زه که د پروګرام په حواله خبره وکړم ډېرو خلکو د موبایل په حواله باندې خبره وکړه که نه او د موبایل نه خلاف وټولو زه دا ووایم چې یاره موبایل ته زه خراب نه شم ویلی ځکه چې دا په مونږ باندې ډیپینډ کېږي که نه د هر یو څیز دوه اړخه وي یو ښه اړخ وي یو بد اړخ بالکل دا د وخت ضرورت دی که مونږ وګورو که نه که هر څه کار وي نن سبا په موبایل باندې دی تر دې پورې چې یاره لکه هغه ثاني پکې راغلي غټ کاروبارونه غټ بزنسونه هغه په موبایل باندې ډېر زیات ایزي شوي دي لکه دا ووایم چې یاره که موبایل چېرې او نیټ زموږ د ژوند نه ووت نو زه د هر څه به ودرېږي بالکل دومره هغه اهمیت وله ورکړی شوی هغه ضرورت جوړ شوی که نه خو زه وایم چې یاره لکه اکثر وایي یاره وایي زه بې تعلیمه یم که نه یو انسان د دې موبایل نه پوره زده کړه کوی شي خو که چېرې په صحیح طریقه باندې یوز کوي بالکل او د بدقسمتۍ نه لکه نور خلک که مونږ وګورو نو هغې په خپلو پیدو باندې راوستي ده هغه ښه اړخونه یې ترې خپل کړي دي او مونږ که وګورو نو بس یا خو چېرته په ګیمونو کې لګیا یو یا په نور چې کوم ایپسونه دي هغه داسې یوز کوو چې هغه الټه مونږ له نقصان نه کوي کله نه په فایده باندې نه راځي صحیح نو څه چې دي زمونږ کلمې دي او الله دې وکړي چې دا کلمې پوره شي بالکل بیا مونږ د وخت نه ګیلې نه کوو که نه او د وخت نه ګیله نه ده دا ګیله زمونږ د نو د خپل ځانه په کار ده صحیح ده مونږ له خپل ځان ټیک کول په کار دي هر څه ټیک ټاک دي بالکل ډېره مننه یار محمد ډېره شکریه مننه کوم سر او چې څومره لیسنر دي یا که نیو لیسنر دي یا زاړه وي ټولو ته